لومړی ګام څه شی دی باید پرې پوه شئ او عملي یې کوئ. زموږ اکثریت څه شی کوو؟ پلان لرو، دې پلان ته پلانونه جوړو. یو نفر وایي ولا ډاکټر صاحب زه یو برنامه لرم، 10 کلن پلان لرم. زه ستا 10 کلن پلان څه کوم؟ ستا 10 کلن پلان دی ستا ملا ماته کړي کله چې ته نشې کولی لومړی سټپ یې پیل کړي. مثلا زه وایم چې زما پلان دا دی چې زه یو کتاب ولیکم. اوس باید دې کتاب ته هره ورځ نیم ساعت وخت ورکم که مرم که چوم. او کله چې زه کینم دې نیم ساعت کې دې ته فکر نه کوم چې د کتاب نوم مې باید څه شي، موضوعګانې باید څه شي، 12 چپټر یې باید څه شي. زما لومړی کار دا دی چې د دې کتاب لومړی ورقه ولیکم، ختم. پس زه کینم پیل کوم، لومړی ورقه هر څه هم چې ذهن ته راغلی کمې. پس لومړی سټپ باید عملي کوئ. کله چې هره ورځ نیم ساعت وخت ورکوئ باید اولنی اقدام وکړئ. یو مثال درکوم، ما غوښتل د ماشومانو په برخه کې کار وکړم. ته ماته راغلی، ما تا ته ویلې چې سمه ده سبا ته هر څه آماده که موږ ثبت شروع کوو. ما نشو کوی چې تا ته کښېنم چې راځه ما ته یو پلان جوړ کړو، د دې پلان په اساس مخ ته لاړ شو چې څه وکړو څه ونه کړو. په نن ما او تا خبرې وکړې، زه اصلا تا نه پېژنم، اصلا د تا نه مطمئن نه یم څوک یې. په سبا زه تا ته یم خپرونه او په سبا موږ لومړی ګام شروع کړه د ثبت دپاره او نن موږ د هغې خپرونې اوج ته رسیږو. پس هره ورځ نیم ساعت وخت ورکوئ خپل پلان ته او لومړي ګام نه شروع کوئ. کله چې لومړی کار وکړه په دویمه ورځ بیا پوهېږي چې سبا ته بل څه وکړي.